बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله اوسلم شوم ملګرو په نننی کلاس کې به زه تاسو ته د سامانونو نمونه په انګلیسي کې زده کوم ټولز موږ څه ته ویل شو ټولز موږ هغه سامان ته وي تاسو چې کوم په خپل کور کې استعمالوي ملګرو کو چرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو خامخا سبسکرایب کړئ او ویډیو هم لایک کړئ یعنی ورکوټه شانت ریکوست دی تاسو زموږ ویډیو خامخا لایک کوئ نه دی ته موږ ته ډیره پیدا کیږي او تاسو مطلب څومره هرچا پین راځي چې خپل نننې کلا شروع کو پهلنې موږ سره وایس څه ته وي دا موږ سره یو داسې سیز دی چې مطلب دا موږ له یو سیز کلک نیسي یعنی که تو غواړې چې مطلب زه په دا سیز کلک ونیسم نو ته په دې باندې دا نیولی شي هیمر څه ته وي هیمر چې کومه دا موږ سټکي ته ویلی شو یعنی په دې باندې تاسو څه ټکوالی شئ میخ وغیره هم پې ټکوالی شئ په دې باندې تاسو نور هم ډېر کارونه کولی شئ دې ته په انګلیش کې وي هیمر بولټ موږ څه ته ویلی شو بولټ چې کومه دی تاسو به هغه نټ لیدلی مطلب دغه رنګې تاسو ته تصویر کې ښکاري نو دې ته موږ ویلی شو بولټ پیک آکس څه ته ویل شي یعنی دا موږ کرندي ته ویلی شو یعنی دې ته موږ په انګلیش کې میټک هم ویلی شو یعنی دا چې کومه دی دې ته موږ څه ویلی شو پیک آکس یعنی کرنده خو به تاسو پیژنئ که نه دې ته موږ پیک آکس هم ویلی شو او دې ته موږ میټک هم ویلی شو ډریل موږ څه ته ویلی شو ډریل چې کومه دی دا موږ سره یو داسې سیز راسئ مطلب داسې مشیني چې په دې باندې موږ دیواله کې سوري کوو یعنی اوس مثال خبره تاسو وغواړئ چې موږ په دیواله کې سوری وکړو نو دغه برمه چې کومه دی ډریل په دې باندې تاسو په اسانه طریقې سره په اوسپنه کې هم سوری کولی شئ دیواله کې هم کولی شئ المارۍ څه کې هم تاسو غواړئ بل موږ سره پنسر چې کومه دی دا تاسو سره به د پلاس په رنګې ورکوټې سیزي په دې باندې څه کېږي په دې باندې کټینګ کېږي یعنی که تاسو وغواړئ چې مطلب موږ د بجلۍ تار کټ کړو نو دا تاسو په دې باندې په اسانه طریقې سره کټ کولی شئ چایسل چې کومه دی دا څه ته وایي چې دا چڼۍ ته وایي یعنی چڼۍ خو به تاسو لیدلی یاستئ که نه یعنی په دې دا چې کومه دی په دې باندې خل دړې کوي دا اوس مثال خبره تاسو ګټ وکاږئ او ګټ نه وځي یا ګټ ماتوئ نو چڼۍ چې کومه دی دا تاسو په دې باندې کېدی په پلک باندې به وخی نو دې ته موږ چایسل وایي یعنی چایسل څه ته ویل شي چڼۍ ته بل موږ سره سنپس چې کومه دی دا هم د پلاس په رنګي یعنی دا هم د څه کار کوي دا هم د کټینګ کار کوي یعنی که تاسو وغواړئ چې یو څیز پې موږ کټ کړو نو په دې باندې او دا پنسر چې کومه دی یعنی دواړو باندې تاسو په دې باندې کټینګ په اسانه طریقې سره کولی شي جیک نایف چې کومه دی دا یو چاقو شانتی یعنی چاړی دی ته تاسو په انګلیش کې څه ویل شي جیک نایف شیرز چې کومه دی دا موږ سره یو کینچي شانته راسي چې په دې باندې تاسو د مختلف سیزونو کټینګ کولی شئ بل موږ سره چینسا چې کومه دی دا موږ سره یو داسې اری شي دا مطلب دې کې ورکوټې شانته مشین لګېدلی دا په تیلو باندې ګرځي یعنی دې کې مطلب چینسا دې ته ولې وایي ځکه په دې کې یو زنځیر شانته لګېدلی هغه د لرګو کټینګ کوي یعنی په دې باندې خل لرګي بوټي وغیره کټ کوي بل موږ سره لیول څه ته ویل شي لیول چې کومه دی دا موږ سره یو داسې سیز راسئ چې دا یو ډبې شانتي تاسو ته به د تصویر کې ښکاري په دې کې اوبه یعنی دا تاسو ته ښیي چې مطلب دا ځای چې کومه دی دا به لیول څنګه راولي یعنی که تاسو چېرته په خپل کور کې یو بلډینګ جوړوئ او تاسو وایي چې موږ د دې اوبه یو دې طرف ته وکاږو یعنی په دې طریقه باندې تاسو دا ایستلی شئ دا تاسو ته مطلب دا سیز ښیي چې که تاسو اوس یو ځای جوړوئ او تاسو وایي چې دا لیول دی او که نه نو دا لیول پې تاسو کېدی دا به تاسو ته وښیي چې مطلب دا ځای تاسو لیول جوړ کړو که نه هموار یعنی اوار هم جوړ کړو که نه نټ چې کومه دی دې ته موږ پښتو کې ډیبری ویلی شو بل موږ سره سکریو ډرایور څه ته ویل شي سکریو ډرایور ته موږ په پښتو کې پیچکس ویلی شو یعنی په دې باندې تاسو څه کولی شئ په دې باندې تاسو اوس یو ځای باندې تاسو میخ ور دغ کوئ که نه نو سکریو ډرایور موږ سره یو داسې سیز دی داسې ټول دی موږ سره چې په دې باندې تاسو په اسانه طریقه میخ په لرګي کې دیواله کې ورکولی شئ بل موږ سره سپیډ چې کومه دی څه ته ویل شي دا بیلچې ته وایي یعنی په دې بیلچه خو تاسو پیژنئ دې ته موږ په انګلیش کې څه ویل شو شاول هم ورته ویل شو SHOVEL شاول یعنی سپیډ او شاول چې کومه دی دا موږ بیلچې ته ویل شو په پښتو کې دې ته موږ سمپل بیلچه وایو فلایرز اوس څه ته ویل شي تاسو خو به رسور په لاس ښکاري که نه په تصویر کې دې ته موږ فلایرز ویل شو دې ته موږ په پښتو کې پلاس هم ویل شو یعنی پلاس څه کار کوي په دې باندې تاسو میخونه د یو ځای نه راایستلی شئ مختلف قسمه بجلۍ تارونه وغیره مطلب دا تاسو په دې باندې کولی شئ بل موږ سره ټیپ څه ته ویل شي ټیپ چې کومه دی دا موږ پیتي ته ویل شو یعنی پیته چې کومه دی څه کار کولی شي موږ له دا موږ سره مطلب دا موږ سره څه کار کوي دا موږ سره دا کار کوي چې مطلب تاسو اوس وغواړئ چې موږ پرې دا ځای ناب کړو نو دا چې کومه دی تاسو له
ټیپ کولی شي په اسانه طریقه. یعنې که ته اوس یو دیوال ګوري چې دا څومره فوټه دی څومره غځه دی نو دا تاسو مطلب په ټیپ باندې په اسانه طریقې سره ناپ کولی شئ کتلی شئ. بل موږ سراسر نیل څه ته وایي؟ نیل چې کومه دی میخ ته وایي. یعنی تاسو چې کوم میخونه په خپل کور کې استعمالوئ دې ته موږ په انګلیش کې سمپل څه ویل شو؟ نیل. او بل نیل چې کومه دی دا نوک ته هم ویل شي پارټس اف باډي د باره کې تاسو ته ما ویډیو اپلوډ کړې ده تاسو چینل ته وزټ وکړئ او هغه هم تاسو کتلی شئ. بل موږ سراسر دی رینچ څه ته ویل شي؟ رینچ چې کومه دی دا موږ سره ورکوټی شانته مطلب پیپرینټ نه دا ورکوټی یعنی دا موږ سره څه کار کوي؟ کو تاسو چېرته اوس په خپل کور کې غټ نټي مطلب تاسو هغه راکولاول غواړئ نو په دې باندې تاسو مختلف قسمه نټونه راکولاولی شئ او د دې چې کوم ټایپس یې هغه بدلي یعنی دې ټولو ته رینچ ویلی شي خو په دې کې ځینې داسې چې هغه واړی ځینې غټي یعنی د دې خپلې نمبر نو د هغې مطابق مطلب دی. بل موږ سراسر پارک څه ته ویل شي؟ پارک دې ته موږ په پښتو کې کانټه هم ویلی شو. د دې کار د دې کار دی چې تاسو اوس مثال خبره په یو ځای کې دا اکثر د بوسو لپاره هم استعمالو شي. تاسو د بوسو ټرکونه خو به لیدلي که نه دا مطلب په دې پارک باندې راخالي کوي یا پلاله شوله یا مختلف دغه رنګې په دې باندې مطلب دې ته موږ پارک ویل شو. یعنې دا د بیلچې په رنګي خو دې کې چې کومه دی دا ځایونه خالي او په دې کې غاښونه شانتي دې ته موږ په انګلیش کې پارک. ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. ملګرو تاسو صرف یو ریکویسټ کوو چې تاسو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کوئ ویډیو زموږ لایک کوئ. کو چېرته تاسو زموږ ویډیو لایک کوئ نو دې نه موږ ته ډېره پیدا کیږي یعنی ستاسو په هېڅ هم نه لګي او موږ ته پیدا کیږي. نو تاسو ته ورکوټی شانته ریکویسټ دی چې تاسو زموږ ویډیو خامخا لایک کوئ او بل کو چېرته په تاسو ته په څه کې هم مسئله نو تاسو بالکل موږ ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ. انشاءالله موږ به تاسو ته په هغه ټاپک باندې ویډیو جوړو موږ به تاسو په اسانه طریقې سره پوهه کوو. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.